السلام علیکم دوستانو، زه یم عرفان خان او په دغه ټیوټوریال کې به موږ چې کوم دا میجیک وان ټول دی دغه متعلق به موږ زده کړه کوو. زه یو ایمیج اوپن کوم کنټرول او سره، دغه ما اوپن که، زوم ټول مې سلیکټ کو. اوس د دغه چې کومه شارټکټ ده هغه ډبلیو ده، کویک سلیکشن اینډ میجیک وان ټول. زه کویک سلیکشن غواړم، نو دا چې کومه ایریا ده دغه سلیکټ شو. اوس زه غواړم چې د په منځ کې چې کومه توره پټۍ ده دغه سلیکټ کول نه غواړم، نو زه به الټ پریس کوم، الټ، نو دا چې دا دغه به کمیږي. او که زه څه سیوه کول غواړم په شی، بیا به زه شیفټ پریس کوم داسې. دغه صحیح ده. اوس کنټرول جے نه هم او بیا تاسو ریفاین ایج باندې کلیک وکړئ، ریفاین ایج، او چې کوم د لی آوټپوټ ټو نیو لیر ویت ماسک دغه به سلیکټ کوم موږ، سمارټ ریډیس، او فیدر به هم ورکو. دا چې کوم ایج زیدي څه ایجز دغه به سموت وي او سموتنس به هم ورکو. کنټراسټ، دا کنټراسټ چې کوم ده دغه به هم وکړو. اوس زه په اوکې باندې کلیک کوم. که تاسو چېرې غواړئ چې زموږ دا سیټینګ باقي پاتې شي، تاسو ریممبر سیټینګ، نیکسټ ټایم تاسو چې کله هم دغې اپشن ته راشئ د ریفاینینګ ایج ته، او دغه چې کوم تاسو سره شاته مو چې کوم سیټینګ پرېښی وي، کوم جوړ کړی وي په بل شي باندې، تاسو ریممبر سیټینګ باندې چک والی وي نو هغه به پروت وي. زه هغه باندې کلیک نه وایم. اوس تاسو ګورئ ورته دغه نوی راغی او دا تاسو کتلی شئ. او تاسو دلته هم د ده چې کوم دا فیدر ویلیوز دي دغه هم ور چینج کولی شئ. دغه باندې زه الټ کلیک تاسو په وکړئ او بیا الټ کلیک، که چېرې تاسو شیفټ کلیک په وکړئ نو دغه باندې به کراس ولګي، دغه به ختم شي. اوس زه دغه کوم د لاندې چې کوم اوریجنل لیر ده. دوستانو څنګه تاسو وکتل چې موږ په دغې باندې سلیکشن وکړو. دا کویک سلیکشن میجیک وان ټول دغه سره به شیفټ پریس کوئ. تاسو ګورئ ورته شیفټ ما پریس کوو، دغه باندې هم تاسو سلیکشن کولی شئ. دوستانو تاسو هم په دې باندې پریکټس وکړئ. امید لرم چې دا یو وړوکی د ټیوټوریال به ستاسو خوښ شوی وي. ملاویږو به په نیکسټ ټیوټوریال کې. په لوی الله مو سپارم.